مننه د هندوستان محترمو لوبغاړو. او بخر صاحب موږ خو لوبغاړي نه یو، موږ خو د دفتر کارکوونکي یو. صاحب موږ خو در اوسه بازي کړې نه ده. د هغه خو ده موږ لوبغاړي د کومې خواس وو؟ ولې نه سیاست هم یو بازي د بهر میدان کې کېږي. ته بیخي ښه وایې صاحب. ته دا پلار راته وایې چې دا پلار موږ کم سیاست کوو؟ د هر وخت په رقم دا پلان د نیپال د بازۍ دپاره زموږ خلک ځي. نو تاسو پرېکړه وکړئ چې کم لوبغاړي ستاسو کم خپلوان ځي او کم نه ځي. صاحب لیست د مخه آماده دی که غواړې ویې ګوره. ګورم یې ولې پنډې جانه بس دا خبره په یاد لرئ که هر لوبغاړي یو میډال راوړي نو ستا وظیفه خو ولاړه. د هغه خو ده بله پلا 4-5 په غلطۍ کې راغلې وه. اوی صاحب هغې نشه کړې وه داسې ځینې وسوه. دا پلا به داسې نه کېږي صاحب. داسې لیست مې جوړ کړی دی چې لوبغاړي لږ او ساده خلک ډېر دي. دا پلا زموږ ملک اټمنم کوي. دا واري میډال راوړم دا پلا میډال اوی مصدر وره چې ولاړ څه میډال به راوې. څه خبرې کوې ته؟ مسجلال رنداوا د 15 کالو راهیسې هر کال د غېږې بازۍ ته ځي او یو وار دې میډال نه راوړئ. بله پلا خو په یوه نومره زما میډال پاته سو. دا پلا خو یو میډال حتمن راوړم. د کومه څه راوړې؟ د ورزش دفتر ته ناست دی. نیپال ته مې ناست دی؟ و ستا پر ځای باټیا پهلوان ځي. باټیا پهلوان څنګه ځي؟ هغه خو د غېږ بازۍ پهلوان نه دی. غېږ بازۍ ته څنګه ځي؟ ما ته نه ده معلومه خط د هغه دپاره راغلی دی. هغه په ګرده کلي کې مټیان وویشل. ښه اوس راځمه. چیرې ځې؟ مټیان خورې؟ د مټیانو خوړلو ته نه ځم، د ورزش دفتر ته ځمه. یو څه لږ لار راکړه. دا سپین ږیری به حتمن د خاورو ښه مسي. نیپال خو نه دی معلوم مګر کانپور ته به نه حتمن ځې. ګوره ستا پر ځای پریتم سینګ ځي ته نه ځې. چې شي اغلي ما په دې بازي کې 3 میډاله ګټلي دي او پرتم سینګ 2 دانې ګټلي دي. یوازې 2؟ و ادوم د نشې په پیچکارۍ وګټئ. د هغه خو ده نن سبا د هغسې خلکو ته میډالونه ورکول کېږي. ته دلې اوسېږه هلته مه ځه. ځه ورسه کار دې وکړه. ځه اغلي وایه. معلومیږي تازه نه یې پېژندلی؟ نه مې یې پېژندلی. تا ته نه ده معلومه چې زه څوک یم؟ نه ده معلومه. زه د ورزش د غېږ بازۍ یو ډېر غټ پهلوان یم. معلومه ده؟ ته د پهلوانۍ ستوري یې؟ و ما ته نه ده معلومه. ما په روژ کال د غېږ بازۍ په میدان کې یوازې یوه نمره د میډال د ګټلو څه پاته سوم. دا در معلومه ده؟ بل کال ستا په مقابله کې یوه نمره کمه و ناکامه سوې؟ و ما ته نه ده معلومه. زما نوم مسجلال رنداوا دی. تا ته معلومه ده که یا؟ ستا نوم مسجلال رنداوا دی؟ و ما ته نه ده معلومه. ته چې هلته هغه دلته هغه څه شي دی؟ کارکوونکی. ته کارکوونکی یې؟ و ما ته نه ده معلومه. چې شي؟ و که ته د دې ځای کارکوونکی نو ته باید خبره یې چې زه څوک یم. او یار یو څنګه په یاد کم؟ نن سبا دونه لوبغاړي راځي نو هر یو خو زه نسم په یادولی. څه کار دي؟ زما سره وخت نسته. کار خو دغونې دی چې سږ کال د غېږ بازۍ دپاره ما ولې نیپال ته ناسته وی. او وایي ته بې لایقت نه لرې. او وایي د تېرو 15 کالو راهیسې هر کال د غېږ بازۍ دپاره د ولایته د باندې نو بیا ته دننه ولې رالې؟ د دې دپاره رالم چې سږ کال د باټیا په نامه یو پهلوان استی. ګوره یوازې پرچا ورلیکل زما کار دی. لوبغاړي زه نسم استولی. نو د لوبغاړو مشکل څوک حلوي؟ پټیل صاحب. پټیل صاحب چې د ورزش د امریت معاون دی. و هغه چې د دې دفتر رئیس دی. چیرې دی؟ دلې پیدا کوای سې؟ دلې چیرې؟ دلته نسته. دلې نه پیدا کېږي معنا څه شي ده؟ معنا دلې پیدا کوای سې خو اوس دلته نسته. هغه خو به د صاحب معاون ته معلوم وي. هغه څوک دی؟ پنډې جان. دا پنډې جان چیرې دی؟ دلې پیدا کوای سې؟ چیرې؟ دلته نسته. اوی دلې پیدا کېږي دلې نه پیدا کېږي. دلې دی دلې نسته. معنا دلته څوک سته؟ هېڅوک نسته ټوله په غونډه کې دي. کله راسم؟ هره ورځ. هره ورځ؟ معنا ځه ورځه وخت خو بیا پیدا کړې امتحانوایه. دا دې د ښځو په رقم خبره وکړه. چې شي؟ مننه راځمه زه هره ورځ راځم. نیسم یې پنډې جان. او یاره زما اخښی دی او د هغه ښځه ده. و او وایي په یو لوبډله کې شامل که وایسته به څه فرق کوي؟ و سمه ده.
دا پنډې جان ته یې؟ و زه پنډې جان یم ووایه. زما نوم مسجلال رنداوا دی. اوی تو خو به پهلوان نه؟ اوی تا وپېژندلم. داوا پهلوان څوک نه پېژني وروره. ستا په نامه خو غټ غټ ځنګلونه دي. غټ غټ ځنګلونه نه زه هغه رنداوا نه یم. نو کوم پهلوان یې؟ زه خو د غېږبازۍ پهلوان یم، د غېږبازۍ د مسجلال رنداوا. وبخښه وروره ستاسې د غېږې او لوبغاړو په اړه زما سره معلومات کم دي. ګوره ته خو د ورزش د امریت د معاون دی. نو هغه بیا معلومات څه کوي؟ نو اوی د سیاست معلومات باید در سره وي. بس ګوره صاحبه ته سیاست او ورزش مه سره تړه. بس ته دا راته ووایه چې د غېږبازۍ په لوبډله کې نیپال ته ولې ناسته وئ؟ په هلته چې ولاړ سي هلته دغسې حالات خراب. حالات خو دلته خراب دی صاحبه. یو د غېږبازۍ پهلوان تن ته په غېږبازۍ کې خدمت کړی دی، د هغه پر ځای یې د کوڅې پهلوان ته سیاستوئ. دا زموږ د ورزش دفتر انتخابوي چې څوک واستو څوک وانستو. که ستا نوم نه وختي نو پروا نه کوي، که بله پله بې ګورو. نه صاحبه دا پله مې پوره امادګي نیولې ده. بله پله په منګولیا کې زه په یوه نومره ناکامه سوم. دا پله زه هغه پر هغه یې باید یې پایله مې نه صاحبه ماتوم یې. مېډال راوړم راځمه. په دغه دې ناست و. ولې؟ ګوره که ته د امریته څه کوم شکایت لرې په لیکلي ډول یې راکړه موږ به یې وګورو. د غېږبازۍ دپاره د ولایته د باندې وځم. نو څه پروا کوي خو بل کال ولاړ شه. دا لوبه خو هر کال کې. داسې مه کوئ صاحبه، تاسې خو د یو پهلوان د یو غېږبازه درد احساس کوئ. چیرې دی درد؟ په پښه کې، په نس کې، په کوم ځای هغه کې؟ درد نه دی. نو کم درد؟ دننه دی درد. دننه درد دی، د بدن د خوا سم نه او ځې غېږبازي کوي. زه خو وایم سپین ږیری ځان دې تقاوت کړه. دلته دې لوبډل مشر کوم، لوبغاړو ته بازي ورشئ. د غېږبازۍ په لوبه کې که لوبغاړي ولاړ سي که نه سي ولاړ. لوبډل مشر منځ در معلومه ده؟ لوبډل مشر نه جوړېږم دغسې سم دا یم. اوس خو دې ویل دننه درد خو په دې خاطر دی چې زما رقم یو سړی پرېږدی او تاسې د ځانه سره باټیک پهلوان بیا. پانډې جانه ښه او وای راځه راځه باټیا څنګه دې تمرینات؟ بیخي تیار یم. دا پله خو مېډال راوړم صاحبه. څنګه شو مسجلاله؟ نیپال ته نه ځې؟ داسې څنګه نه ځم، اول خو نوم زما دی. په دغه خو نه ځې. پانډې جانه دا ښکلا جان چیرې دی؟ یو ضروري کار دی و څه؟ یا کلکتې ته تللی یم، د هغه دپاره مې پان راوړی دی. واه ستا نوم خو د بل کال دپاره لا پوخ دی دننه دی. سمه ده دا اوس ورسره وینم. ځه سمه ده ښه وخت ولرې مسجلاله. دا پهلوان چې اوس دننه ولاړی دا مې 5 واره په غېږبازۍ کې ګزار کړی دی. او په دې لوبه کې در څه وګټل؟ په دې لوبه کې او وایي چې د کلي بازي وګټې څه ګټه کوي؟ چې د ولایت په سطح بازي وګټه هغه ستوری دی. پنډې جانه نو راته ووایه څنګه د ځانه ستوری جوړ کړم. او وایي تو خو هغسې م ستوری یې. د کلي ستوری یم، د ولایت په سطحه جوړېږم. زه درته ووایم هغه که یې؟ کوم یې؟ نو راځه زما سره. چیرې؟ پټیل صاحب در باندې وینم. پټیل صاحب به څه وکړي؟ هغه غېږبازي در ښیي. غېږبازي خو زما زده ده. پټیل صاحب چې تا ته در ښیي هغه دې نه دی زده. دا څنګه غېږبازي ده چې د پټیل صاحب زده ده؟ هغه پهلواني دراني پهلوانیت مې ده په هره بازۍ کې د اول مقام راوړلو دپاره. که هغه توپ لنډه ده که خوستی دی او که غېږبازي ده. لکه څنګه چې په خوسۍ کې کوټوال ډېره ضروري ده. په خوسي کې د پهلوانۍ څه ضرورت دی؟ ضرورت یې شته. دا څنګه پهلواني ده؟ د وخت څخه استفاده. د وخت څخه استفاده کول پهلواني. دا څنګه پهلواني ده؟ دا مې یو څه ستاسو د پهلوانۍ په رقم ده. نو ستاسې په پهلوانۍ کې څه کېږي؟ زموږ په پهلوانۍ کې دښمن پورته کو د دمځکې زموږ وو. په پهلوانۍ کې هم دښمن پورته کې هاخوا دې وغورځوي. زموږ په پهلوانۍ کې پر غلط ځای واری نه کېږي. دلته یو څه فرق دی. زموږ په پهلوانۍ کې به سم ځای نه په غلط ځای واری کېږي. زموږ د موته کېږي نه. زموږ د موته کېږي نه. نو څه کېږي؟ دلته هر څه موت کېږي. زموږ په پهلوانۍ کې کالي وکاږي غېږ باسي. زموږ په پهلوانۍ کې کالي څیري. کالي ورڅیري معنا ستاسې پهلواني د کالو سره کېږي؟ زموږ د کالي وکاږي بیا لوبه کوي. دلته ډېر فرق دی. ستاسې په پهلواني کې او زموږ په پهلواني کې. ستاسې پهلواني د عزت ساتلو دپاره کېږي خو زموږ پهلواني د عزت اخیستلو دپاره کېږي. دا څنګه پهلواني ده او چیرې کېږي؟ په هر ځای کې کېدای سي. د لوبو د میدان څخه نیولې تر پارلمانه پورې. په پارلمان کې پهلواني. ښه ته د سیاست خبرې کوې. د سیاست د پهلوانۍ خبرې در سره کوم. د هغه د ګټلو بغیر ته هېڅ پهلواني نه شې ګټلی. او زه دا نسم کولی، ما د دې څخه لیرې کوي. هو نو لیرې مو کړې. موږ ته چیرې بیا یو سیاست ته. یا تاسې خو مې د لوبې څه ایسته کوئ، زه د سیاست لیرې کېده غواړم. په دواړو کې څه فرق شته؟ لوبه د سیاست دی، زما یې زده نه دی. زده که یا ګوره زه به تا ته یو خبره وکړم. پټیل صاحب ګرسره نه غواړي چې باټیا پهلوان ولاړ سي او شکلا وایي ولاړ دي سي. نو که ته زما سره یو څه ملګري وکړې باټیا پسې نه وباسو او تا به ور واستو. ښه رښتیا؟ هو
نو ووایه زده که پهلواني یا منګر زړه نه مني په زړه دې ومنه کنې نو دوې خبرې دي یا به ته د لوبو میدان ته ولاړ سې یا به ولاړ نه سې ولاړ به څنګه سې که نه ولاړې بیا دوې خبرې دي یا به ته د دوی روزونکی سې یا به خپل ډمبلان وایه دلته خو د موږ روزونکی کوو نه که دې خپل ډمبلان واله بیا دوې خبرې دي یا به ته د راسینګ په رقم نوم وکړې یا به د لې ختم سې که د لې مړ شوې خو ښه خبره ده که د نوم وکړې بیا دوې خبرې دي یا به د ملاسینګ په رقم پهلواني پرېږدي او سیاست به شروع کړې یا به د راسینګ په رقم غټ پهلوان سي که سیاست مدار شوې خو ښه خبر ده که تر هغه لا غټ سیاست مدار شوې نو بیا دوې خبرې دي یا په سیاست کې قدم کښېږدي یا بیا نه ږدي چې نیک کښېږدي داسې خو کېدای نه سي که دې کښېښوله نو وګوره سیاست ته خو راځې نو د پهلوان په رقم راسه د سیاست مدار په رقم ولې راځې سمه ده راته وایه څنګه کېږي سیاست پهلواني وکړه څوک پورته کم یې وغورځوم باټیا پهلوان څنګه یې وغورځوم شکلا رضا که باټیا په موږ ایسته کړو مننه لرې دا څه که د سیاست په پهلوانۍ کې زما استاد یې موږ پهلوانان خلک چې د پهلوانۍ دپاره ځو نو خپل د استاده څه دعا اخو دعا راکه ورسه په خیر صاحبه سپی چیر دی سپی وژما بیا عقل پهلوانه پی نه در ښیم بریالی اوسې مننه صاحبه دا ستا لپاره پان صاحبه واوا په پان کې به ډرغلي نه که د نیپال چې دا شی راوړل زما سره بیا سم نیمایي که سمه ده صاحبه د هر شي نیمایي سر زما ده صاحبه در کوم اول خو بیا وګټم او څنګه بیا نه ګټې تا په یادې بابله بازۍ کې درې مډالۍ دې راوړل څنګه هغه خو ګرده صاحبه بدل و بیا هغه مو ورسه ډاپله نه نیول کېږي څنګه ډاپله تمرین ممرین پرېږده یو چوپان به درکړم چې دا خدای ته دې ور وغورځوئ هېڅ څوک نشته چې تا د مځکې ووایي یا صاحبه په پان خوړلو خو سړی بیا څه کېږي ما یوه پله وخوړه ګرد د ورځ مې شی د لاسه نه کېدی پر لارې نه سوم تللی بیا غم هم وشه ډاپله به ډونې پان د روخورم ډونې پان به د روخورمه اوی واخوی وره ته به د پهلوان رقم نه د ډیب رقم به ورسې میدان ته بیا څه امریکا څه نیپال یو پهلوان به تا د مځکې ونه وایي او که مات کړم نو څنګه به دې ماتې زما بیا عقل پهلوانه ته خو به مډال ځین راوړې سمه ده صاحبه نو زه ولاړ سم د پهلوانۍ دپاره تمرین کوم تمرین پرېږده راسه شاته زه شاته نه راځم صاحبه اوی یاره پرون زما سره دې کالي لوښي د کور جارو ګرده کار یې راباندې وکړې بدن مې درد کوي یو څه یې چاپې که یاره ښه بدن دې در چاپې کړم هغه خو اوس دې در چاپې کوم په دې به زما تمرین هم یو څه وسي زه راتلی سم صاحبه ټوکټه زما نوم مسجلال رنداوا دی سپورټمین یا غږباز یم غږباز څه ته وایي وای پهلوان دی صاحبه زما سره څه کار لرې صاحبه زه ستا سره یوازې که یوازې خبرې کوم یوازې ولې وایه خبره دا ده صاحبه چې زه و تا ته دا وایم چې ګوره ته چې هر څه وایه ورته اوسه جانې ته وایه هغه به بیا ما ته وایي زه بیا هغې ته وایم چې تا ته مې څه وویل هغه به تا ته وایي سمه ده تر کومه وخته سبزي راباندې میده کوې تر څه وخته چې نیپال ته نه یې تللی چې شي د هغه خو د نیپال ته ځې و زه خپل د وطن د ازادۍ دپاره هر څه کوم هر څه نه یوازې بینډۍ میده که بینډۍ میده کړم د 4 ورځو راهیسې بینډۍ میده کوم هره ورځ راته وایي نن به ورسره ووینې ومې نه لیدل د ښکلا جانه سره کله وینو ګوره چې وخت یې نه یې پوره سوی د وخت تر مخه هېڅ نسي کېدی ژر یې میده که نه میده کوم بینډۍ زه ولاړم مې میده کوه ځمه زه مسجلاله دلته چې شي که د چا سره غېږ وباسم د بینډۍ سره که د دا ښځې سره 4 ورځو راهیسې بینډۍ میده کوم د هغه خو د پهلواني اوشا جانه په شکلا جان ډېره ګرانه ده که د دې خدمت کوه نو بېلې به که وبخښه اغلي د هغه خو ده دا پهلواني د نه دي زده نو پهلواني به څنګه وکړې چې زه درته وایم هغه که ته وایه هغه کومه اوشا جانې شکلا جان ته یې راست او ډېر تکړه پهلوان دی هغه دا چې په نیپال کې به هم وګرځي نو ما ته به څه په لاس راسي چې باټیا ولاړ سي نو ستا دپاره څه راوړي هېڅ نه هر څه د ښکلا او د هغه د ښځې دپاره راوړه نو دی بیا زموږ دپاره راوړي څنګه راوړم یې کې مډال درکړي نو د انعام پیسې نیمایي کوې نیمایي کوم ګوره نیپال ته زما کورنۍ هم ځي زما بیلو د ځانه سره ګرځی که یا ورته وګوره یاره څه وایي نو خو مزدور نسته ورسره پنډې جانه څه وایي ګرځوم یې ورته وایي چې ګرځوم یې ښه ګرځوم یې بیلو څه د بیلو مور لا ګرځوم
بس نو ته د پهلوانۍ په ټیم کې تلای سې ښه شاه جانه به دې شکلا جان ته ورواستې دننه ورڅه پهلواني وروښیه ته فکر مه کوه داسې پهلواني به ور وښیم چې د ښکلا جان څوارلس پښتۍ بیا په یاد لري جانانه ته چې راسه ولاړې ټکی وروره زه مسه جلال رندا وایم دننه څنګه رالې نیپال ته ځمه نیپال ته د ډېر لار نشته اوزه د باندې نه ځمه ولې غېږ باسم اوه څنګه غېږه یاره داسې غېږ چې سیده سړی نیپال ته بیایي ومې ژغورئ پولیس ته ورسه کېدای شکلا جان د خوشحالۍ څه شیغې ویې د هغه خو ده څنګه سوه غېږه مړې کړم څه وسوه څه دې وکړه پهلواني چا درته ویل د غېږ بازۍ تاسې راته وویل چې ورسره چپه که بانډېټ ورته وویل یا شکلا جان موږ ورته وویل چې زموږ په رقم پهلواني وکړه د وخت څخه د استفادې په رقم پهلواني د دغه وکړه ما ته څه معلومه ده زه خو پهلوان سړی یم خراب ماغزه مې دي اوس مې واستوئ نیپال که ته د دې کلي د باندې ولاړې نو زما نوم ښکلا نه دی داسې مه کوه ښکلا جانه هیله کوم کښېکاږه ښه خوند هیله کوم درباټیا ښه چاپې کوي دی شکلا جان دی په نړیواله سطح چاپې کوونکی دی ته دی نیپال ته واستو صیبه د کول کړي دي چې زما ستا دپاره به شان راوړي نو خو ځای خالي نشته د پهلوان باټیا ځای راکړم یا صاحبه صاحبه دغه دوی ستا پان او ستا دې په دې پان قسمې مې کته کوه په ژوند کې مې دغه اوله پله ده چې د ولایت په سطح پهلوانۍ ته ځمه زه تا ته وایم چې زما نوم مه کته کوه مې کته کوه که نه تا کته کومه یا هېڅ نه صاحبه هېڅ نه مسجد لاله پهلواني دې وکړه او د موقع څخه دې استفاده وکړه ښکلا جانه ما واستوه څنګه دې واستوم نو باټیا صاحب نوم انتخاب شوی دی زموږ په ټیم کې ځای نشته نو شکلا جانه په یو بله لوبډله کې د هغه واستوه خو ده نو په ځغاسته کې واستوه په ځغاسته کې ځای خالي دی مګر زه خو ځغاسته یې نسم نو ته چې فکر کوې چې زغلې هغه نو تر اوسه ګټلې ده زه خپل د وطن نوم په غېږ بازۍ کې لوړوم که په غېږه کې نوم لوړ کې که په ځغاسته کې څه فرق کوي د هغه خو ده چې د ګټلو جذبه په ځان کې ولرې نو چې پارشي کې وګټې سوي دي هغلې ته نه پوهېږې زما په ورزش کولو دونې پښې پنډې سوي دي که زه ځغلم دوی سره مښلي مانا زه تېز نسم ځغاسته بېغمه اوسه د صاحب سره داسې پیچکارۍ شته چې په مړ لا ځغاسته کوی سي چپ سه د نشې د پیچکارۍ سره زه نه ځغلم وای واوره شپی به تر شا درپسې کو د ځغاسته به هېڅ مشکل نه وي پوه شوې و دا صحیح دی زه د سپي څه بیخي بیریږم نو سمه ده د نن څخه مسدلال رنداوه د پهلوانۍ څخه د ځغاستې اتل سو هغه پهلواني که نه دغه پهلواني مې وګټل کومه پهلواني د وخت څخه استفاده